د ټېکزاس په سن انتونیو کې د میشتو افغانانو د پام وړ. د ټېکزاس کډوالو دفتر په مالی ملاتړ او د چروکي فدرال ادارې په کوربتوب ټاکل شوی په سن انتونیو کې د هغو افغانانو لپاره چې د کار په لټه کې دي د کارموندنې د ورځنی پروګرام ترسره شي. که چیرې په سن انتونیو کې یاست او غواړی ژر کار ترلاسه کړئ نو په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ. په دغه ورځنی پروګرام کې د پښتو او دري ژبې ژباړن له تاسو سره د ژباړې په برخه کې مرسته کوي. ګډون وړیا دی او د موټرو تمځای هم شته. هیر مو نشي چې د ورتګ پر مهال خپل سی وي، کاري تجربې او د مهارتونو تصدیق پاڼې له ځان سره ولرئ. هغوی چې سی وي هم نه لري د سی وي په جوړولو کې ورسره مرسته کیږي. نیټه د اګست د میاشتې 20 او 21 وخت د سهار له 11 بجو د مازدیګر تر 5 بجو پورې. پته 891 کلونت بولوارد، سان انتونیو، ټېکزاس.